بسم الله الرحمن الرحیم زهین افیشل یوټیوب چینل ته خرغلاس لیدونکو په نن ویډیو کې وزه تاسو ته دا طریقه درو خیمه چې موږ څنګه کولای شو د جاک مؤسسې لپاره خپل اسناد جمع کو د هغه جابس لپاره چې هغه کوم بستونه اعلان کړي وي کومې دندې یعنی وظیفې اعلان کړي وي هغه ته موږ څنګه په صحیح طریقې سره خپل اسناد ولګو په انلاین ډول باندې تر څو موږ په هغه بستونو کې شارټ لیست شو. نو مخکې له دې ملګرو چې زه ویډیو شروع کوم او تاسو ته طریقه وښیم یو یادونه دا کوم چې که چېرته تاسو زهین افیشل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی تاسو اول ځل دپاره دا ویډیو ګورئ له موږ سره نه وي یاستئ نو حتما زهین افیشل یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د دې ویډیو نه لاندې سبسکرایب بټن ووهئ او ویډیو هم درسره لایک کړئ او که چېرته مو طریقه خوښه شوه تاسو یو مشکل پې حل شو او یو څه مو پکې زده کړل نو حتما کمنټ راته وکړئ ستاسو کمنټ موږ ته مثبته انرژي راکوي او موږ ته لا دا فکر راکوي دا انرژي راکوي تر څو تاسو ته نورې ښې ښې ویډیوګانې هم جوړې کړو. نو راځو ویډیو په طرف باندې تاسو به ټول اول اکبر سایټ خلاص کړئ ګوره هر کله چې تاسو یو جاب ته اپلای کوئ نو هغه اکبر سایټ نه راځئ اول اکبر سایټ ته ډیر ترجیح ورکړئ چې په دغه سایټ کې کومې وظیفې اعلانېږي هغه بالکل صحیح دي او مشکل پکې نشته صحیح ده akbar.org به خلاص کړئ بیا به دغه درې لیکې ووهئ بیا به جابس باندې کلیک واخلئ کله چې په دې باندې کلیک وکړو دلته به تاسو سره دغه بستونه اعلان شوي ګوره کوم سره چې زیډ سټار دی دا نن ورځ اعلان شوي دي چې کوم سره زیډ سټار نشته هغه بیا مخکې ورځ باندې اعلان شوي وي. ښه اوس راځو جاک موسسې کوم بستونه اعلان کړي بای لوکیشن کې زه ننګرهار انتخاب کوم چې ننګرهار ولایت کې جاک موسسې بستونه اعلان کړي دي پرون ورځ باندې ډېر بستونه دي. ښه دا جاک موسسې بستونه دي زه به یو دانه انتخاب کوم فرض مثال کمیونټي موبایلایزر په دغه به زه کلیک واخلم ګورئ ښه دا جاک دا د موسسې نوم دی صحیح ده جاک دی جی ای او سی کې مقصد د اولنی حرفونه دوی په لنډیز توګه باندې چې وایي جاک راځي او مشهور هم په جاک مؤسسه باندې دی نو دغه مؤسسې دغه بستونه اعلان کړي دي دا بستونه دي نو تاسو وګورئ چې کوم تاسو ته مقصد تاسو ته مناسب او تاسو دغه سره برابر او همغه بس باندې تاسو کلیک واخلئ. زه فرض مثال دغه نیوټریشن کانسلر یا کمیونټي موبایلایزر باندې زه کلیک کوم تاسو ته وښیم ګورئ په دې ما کلیک وکړو که نه په دې کې به تاسو ځان معلومات وګورئ چې کوم ځای دپاره دي څومره نفر پکار دي څومره ورک ایکسپیرینس میل دی که فیمیل یا نارینه ښځینه د دواړه کولی شي نو دغه معلومات چې تاسو کله وکتل ټول نه اول به تاسو دغه ویکنسي شمیره نه ویکنسي نمبر دا به ځان سره کاپي کوئ کله چې دا کاپي کړو لاندې به راشئ دا معلومات به ټول وګورئ دا په زه هر ویډیو کې ما تاسو ته وښودلي دي چې دا څه دپاره دي او څنګه دا به تاسو ټول وګورئ نورې ویډیوګانې هم شته په همدغه پلی لیست کې جابس اپلای پلی لیست دی زما په چینل کې تاسو وګورئ پلی لیست ته لاړ شئ جابس اپلای وګورئ او هغې کې دغه طریقې شته دی ښه دا فکر کوم اتمه ویډیو د جابس اپلای زه به جابس په اړه زه دا جوړوم چې څنګه مقصد هیلنټ مؤسسه او آر سی ډي پی او مای همدغه شان کومې ډېرې مشهورې دي هغه مؤسسو ټول ویډیوګانې ما جوړې کړي دي هغه هم در سره وګورئ. ښه ویډیو رانه اوږدېږي ویډیو را سره صحیح وګورئ که هر څومره اوږده شي زه ګورئ ویډیو جوړوم زه ویډیو ته فرض مثال تاسو ورته 10 دقیقې ویډیو به وي یا به 20 دقیقو نه خو ډېره ویډیو به نه وي نو 10-20 دقیقې چې تاسو وخت ورکوئ زه چې دا یو ویډیو جوړوم زه دې ته ساعتونو وخت ورکوم نو تاسو دغه 20 دقیقې وخت ماته راکړئ ویډیو صحیح وګورئ تر څو له دغه نه خلاص شئ چې بل چا باندې اپلای کوئ یا بازار کې کوئ پیسې تاسو نه اخلي نو له هغې نه به تاسو دغه اپلای ښه هم وي په صحیح طریقې سره به هم وي او پیسې به هم له تاسو نه نه ځي فقط دومره وکړئ چې وخت راکړئ او دا ویډیو صحیح دقیق وګورئ. ښه دلته به سبمیشن ایمیل کې به دغه لینک دی دا د جاک مؤسسې اصلي لینک دی دغه به کلیک واخلئ د اوپن به ووهئ بیا صحیح ده ګوره کیریرز او جاک ډاټ انجو دغه سایټ دی. ښه اوس خو مونږ دلته زه بېرته راځم دې صفحې ته ګوره اوس خو مونږ دا تیار معلوم کړی که نه چې کمیونټي موبایلایزر دی ګوره دغه ویکنسي نمبر مونږ تیار کاپي کړی دی که نه نو کمیونټي موبایلایزر بس دی بېرته زه دغه جاک مؤسسې صفحې ته راځم
کله چې دلته راغله ګوره دلته دوه ډوله اپلی کېږي. یو دا چې همدې صفحه کې دغه بسونه بیا دي، نور بسونه چې دوی اعلان کړي هغه هم دي، ډایرکټ هغه بس نه دی چې کوم موږ لینک خلاص کوو، دلته به هغه بس بیا پیدا کړي. نو هغه چې پیدا کوي لږ یا شاید تا ته سخت وسي، شاید یې صفحه کې نه وي، په دویمه صفحه کې درېیمه کې وي. نو لنډه طریقې دا ده چې هغه ویکنسي نمبر تا کافي کړو که نه، دلته به دغه درې کرښو باندې کلیک وکړي او اپلی فار ویکنسي باندې به کلیک واخلي. صحیح ده. ودرې زه تاسو ته بیا وښیم دغه دی ښه نښه ورته کومه دغه اپلی فار ویکنسي. په دې چې کله کلیک واخیسته که نه، دلته به راشي په دې به کلیک واخلي. کله چې دې کلیک واخیستو دلته به ته خپل دغه ویکنسي تا سره تیار کاپي کړي، دلته به دا پیسټ کړي. ګوره زه دا پیسټ کوم، پیسټ مې کو ډایرکټ دلته هماغه غیر واخیسته ښه. زه یو ځل بیا پیسټ کوم دغه ګورې کمیونټي موبایلایزر دغه ډایرکټ راواخیسته چې دغه بس دی. نو که چېرته اشاره ورته وشي ښه دغه بس دی راواخیسته کمیونټي موبایلایزر. نو موږ ویکنسي نمبر کاپي کړو، پیسټ مو کو دغه ډایرکټ په دې به کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیستو نور بس هغه سلیکټ شو. اوس تاسو فارم ډکوئ، فقط فارم دی. فارم څنګه ډکوئ؟ دلته به نوم ولیکئ اول. صحیح ده. زه به ورته نښې کوم، نور به تاسو خپله کار کوئ ښه. په دې کې به نوم ولیکئ، په دې کې به لاست نیم ولیکئ یعنې تخلص به ولیکئ، په دې کې به پلار نوم ولیکئ، په دې کې به تذکیرې نمبر ولیکئ. تذکیرې نمبر صحیح طریقې سره ولیکئ. که الکترونیکي تذکیره وي دغه کوم ډیش دی که نه یا هایپن، نو هغه به تاسو ډیش دی هغه ډیش به تاسو ورکوئ. سمه ده. دا هم چې ولیکل له دې نه وروسته زه بیا تاسو ته هغه کوم نښې دلته به تاسو کلیک وکړئ، جنډر به انتخاب کړئ. فرض مثال جنډر تاسو نارینه یاست یا ښځینه. ګورئ زه په دې کلیک کوم، یو میل دی یا فیمیل دی. صحیح ده. نو چې تاسو هر یو واست هغه به سلیکټ کړئ. دا هم چې کله وکړو دې نه وروسته به تاسو دې کې برث ډیټ دی، مقصد زیږېدو تاریخ به دلته ولیکئ. دې کې به تاسو موبایل شمیره ولیکئ، دې کې به ایمیل ولیکئ. اسانه دی، هېڅ مشکل نشته دی ښه. دا شیان هم چې کله ولیکل بیا به لاندې راشئ. اوس ګورئ ډېر لنډ ټریکونه دي، ډېر لنډې او وړې نقطې دي چې تاسو په هغې باندې هم شارټ لیست کېږئ، هم تاسو شارټ لیست ته وځئ. ګوره دلته پرمننټ ادرس دی. پرمننټ ادرس فرض مثال اصلي د کوم ځای هغه ولایت او ولسوالي. صحیح شو. کرنٹ ادرس ولایت او ولسوالي. اوس دا مهم ځای دی. اوس که چېرته تاسو یو بس دی فرض مثال، زه به تاسو ته خپل یو مثال وایم. فرض مثال ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ دپاره انتخاب شوی دی. لکه دغه ځای دپاره یو کس پکار دی، فرض مثال یو نفر دوه نفر پکار دي. نو که چېرته تاسو دلته په دغه کرنٹ ادرس کې تاسو فرض مثال کابل ولایت ولیکئ یا لغمان ولایت ولیکئ یا بل ولایت ولیکئ، نو تاسو هېڅ کلم نه شارټ لیست کوئ. دغه ته به تاسو دغه نقطو ته به تاسو فکر وي. ګورئ څومره چې هغه ولسوالي وي همغه ولسوالي ورته ولیکئ یا ورته نږدې ځای ولیکئ، تاسو ته ترجیح ډېره درکوي. اول تاسو شارټ لیست کوئ. نو دغه کرنٹ ادرس تاسو همغه ځای کوشش وکړئ ولیکئ. ګوره بله خبره دلته خو همغه ولیکل، تاسو به سی وي نه ده سی وي کې به هم تاسو همغه ولیکئ. صحیح ده. لکه تاسو دلته کرنٹ ادرس فرض مثال ولسوالي همغه ولایت ولیکل چې کوم ځای دپاره دا بس اعلان شوی، تاسو سی وي ته فکر نه دی او په سی وي کې هم بل ځای لیکل شوی، نو تاسو بیا هم نه شارټ لیست کوئ. ښه ډېر وړې نقطې دي، تاسو دې ته فکر کوئ. ښه راځو لاندې. په دې لاندې برخه کې د ایجوکیشن انفارمیشن. فرض مثال تاسو څومره تعلیم کړی دی هغې درجه ولیکئ، یا بیچلر یاستئ، ماسټر یاستئ، یا هم دکتورا مو کړې ده ډاکټوریټ یاستئ، نو تاسو بیچلر انتخاب کوئ. دوی په اصولو کې صرف بیچلر دی کم اندازه تعلیم، یعنی دوی هغه ډېر دوی داسې اصول دي چې باید لیسانس وي، کم تر کمه لیسانس وي، بیا هغوی کولی شي موږ سره اپلای وکړي. نو هغه تاسو دلته بیچلر انتخاب کې پروا نه کوي چې تاسو 14 پاس هم یاستئ، نو بیا هغه سی وي کې تاسو صحیح ولیکئ، هغه کې بیا لیسانس مه لیکئ. نو کله چې دا انتخاب کړئ دې کې به تاسو په دې لاندې کې به یونیورسټي ولیکئ. فرض مثال انسټیټیوټ نه فارغ دې کې به انسټیټیوټ نوم ولیکئ، یا پوهنتون نه فارغ دې کې به پوهنتون نوم ولیکئ. په فیکولټي کې فرض مثال تاسو پوهنتون ننګرهار پوهنتون، فرض مثال فیکولټي کمپیوټر ساینس، او ډپارټمنټ بیا ډپارټمنټ فرض مثال سافټویر انجینرینګ. نو تاسو ځان ته برابر کړئ چې تاسو کوم پوهنتون، کوم پوهنځی، کومه څانګه
یعنی په پښتو کې دغسې صحیح شو. په دې به تاسو پوه شوي یاستئ. نو بله برخه ده سټارټ او اینډ ډیټ دی. دا سټارټ ډیټ فار مثال کوم تاریخ باندې تا پوهنتون شروع کړو یا انسټیټیوټ په کوم تاریخ دې ختم کړو، فقط 4 کلونه یا 2 کلونه پکې برابر کړي. دا دومره مهم نه دی. له دې نه وروسته چې دی له دې نه وروسته لینګویج دی. په دې لینګویج کې هم یو نکته شته دی. لینګویج کې پښتو خو هسې موږ نیټیف ده، که تاسو فارسي نیټیف وي دري هغه هم تاسو نیټیف انتخاب کړئ. دا ټول ایکسلنټ یا ویری ګوډ چې کوم وي هغه تاسو دې کې انتخاب کړئ. انګلیسي کې هم ایکسلنټ، ویری ګوډ صحیح ده. دغه شانتې چې کوم اعلی درجه وي هغه تاسو انتخاب وکړئ. که چېرته تاسو انګلیسي پکې یا بیډ انتخاب کړئ یا فرض مثال سم نه وي زده که نه، بیا هغوی تاسو نه شارټ لیست کړئ. هر انجو یوازې جاک نه، هر انجو اصول دا دي چې تاسو به انګلیسي زده وي. نو تاسو به دلته هغه انتخابوئ چې اعلی درجه فرض مثال موږ انګلیسي زده دی. نور بیا وروسته پوښتنې دومره نشته دی. مهم هلته شارټ لیست دی. چې کله ته شارټ لیست وي انشاءالله لیاقت ولرئ ته کامیابیږي او دغه بس لپاره انتخابیږي. له دې نه وروسته بل څه دي کمپیوټر سکل دی. دا هم همغه شان دي. په دې کې به تاسو ټول ویری ګوډ 4 وړه به دا انتخابوئ، دې خوا ته به نه ځئ. صحیح شو. او له دې نه وروسته چې دی دغه برخه آپشنل ده، د سرټیفیکیټ دې کیسه کې مه اوسئ. او بله برخې ته راځو لاندې ټوټل ایکسپیرینس دی. فرض مثال عمومي تاسو څومره کاري تجربه لرئ. داسې نه چې ته په کمیونټي موبلایزر کې یا په ډاکټر فرض مثال په انجینرۍ کې یا ډاکټرۍ کې فرض مثال ایم ډي یا یو بله برخه ده ته پکې دومره تجربه لري، او یو بله برخه ده فرض مثال 2 بخشونو کې تا کار کړی که نه، نو یو بخش کې ته څومره هغه کاري تجربه لري، په بل بخش کې څومره لري. نو هغه صرف د هغې نه ده، دلته وایي تاسو څومره عمومي فرض مثال تا یو کال په نرسنګ کړی دی، یو کال دی فرض مثال همدغه طب بخش کې بل دواخانې کار کړی فرض مثال. دا عمومي به ته ټوله ایکسپیرینس دلته ولیکي څومره کلونه دی، او د دویم کې به څومره میاشتې. صحیح شو. په د بل اپشن مهم دا دی چې ټوټل ریلیټډ ایکسپیرینس. فرض مثال دا بس د کمیونټي موبلایزر. نو په کمیونټي موبلایزر کې ته څومره کاري تجربه لري، 100 کاله، 100 میاشتې، او دا اول 100 کلونه، دویم 100 میاشتې. صحیح ده. دا چې تاسو ولیکل له دې نه وروسته به راشي مهمه برخه بله ده. ټولې مهمې برخې دي خو هرې برخې تاسو باید فکر وسي. زه تاسو ته وایم چې دا ډیره مهمه ده، دا دومره نه ده مهمه، دا هم ډیره مهمه ده. په دې کې د ایکسپیرینس دی. ایکسپیرینس کې د ارګنایزیشن نوم ولیکه چې ته کومې انجو سره تا مخکې کار کړی دی. جاب ټایټل ولیکه چې کوم بست باندې تا کار کړی دی. سټارټ ډیټ ولیکه کوم نه شروع کوم نه ختم، فقط هم دومره. دا چې تا ولیکه فرض مثال 2 وظیفې تا کړي دي، نو دلته به ته راشې اډ به ووایي چې کله په اډ کلیک وکړې یو بل هغه هم تا ته اضافه کېږي چې مقصد دویم ایکسپیرینس اضافه کړه، دویم ایکسپیرینس ته دریم د اضافه کړه، درې ایکسپیرینس ته اضافه کولی شي. له دې نه وروسته بله اخري برخه ده. په اخري برخه کې دلته به تاسو صرف سی وي اپلوډ کړئ دغه برخه کې، او په دې لاندې کې به صرف کور لیټر. ګوره هغه سی وي نه چې تا کور لیټر سره یو ځای وي او ته دلته پاس اپلوډ کوې، بیا کور لیټر بیا کور لیټر سی وي په دې لاندې کې اپلوډ کوې. دا ستا طریقه چې دا غلطه ده. نو ته به داسې هېڅ کله هم نه کوې. سی وي به بیله کړي، کور لیټر یو ورکه ده هغه به بیل کړي. چې کله دې بیل کړو کور لیټر به داسې نه کوي چې تا یو دانه ځان سره کاپي کړی دی او بس راواخله ور یو ته وراچوه. ته به کور لیټر د دې بیل اصول دي. که چېرته تاسو کور لیټر او سی په اړه هغه غواړئ معلومات، زه به انشاءالله تاسو ته درکړم. ما په دې برخه کې 7 ورځې ټریننګ هم اخیستی دی چې څنګه سی وي ولیکو، څنګه کور لیټر ولیکو. نو مکمل طریقه به زه تاسو ته هم در وښیم. که چېرته تاسو ورته اړتیا لرئ نو ما ته وټساپ د لارې میسیج وکړئ، زه انشاءالله تاسو سره مرسته کوم. کله چې دا وکړو دا شیان مکمل کړو، نو دې نه وروسته اخري کار څه دی، په دې کې به تاسو چیک ولیکئ. دا دی، دې کې به کلیک وکړئ، چیک وشي او سیف اینډ سینډ. بس دا به تاسو هغه سینډ شي. څنګه هم دا کلیک کړو تاسو اسناد به ولیږل شي. هو دغه کومې خبرې چې ما وکړلې په دغه ویډیو کې، دغه طریقه تاسو ته ما وښودله، دا به تاسو په همدغه طریقې سره تاسو مکمل وکړئ، غلطي به پکې نه کوئ. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، تر بلې ویډیو په خدای سپارم. د الله په امان.